راځو نن په CSS کې په سپیننګ ګریډ آیټمز او نیمینګ ګریډ لاینز باندې خبرې کوو. یعنې څنګه کولی شو یو ګریډ آیټم سپین کو او څنګه هغې ته نومونه کولی شو چې ګریډ لاینز چې دي دې ته نومونه سیټ کو. اول راځو سپیننګ باندې خبرې کوو چې سپیننګ ګریډ آیټمز څه معنا. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو څو ګریډ آیټمز موږ دلته اخیستي یو 10 دانې. زه اوس غواړم چې په دې کې لکه فرض کړه د اولنی آیټم چې دی دې ته زه غواړم چې د 2 آیټمو ځای ورکړم. یعنې دا زه غواړم چې داسې زه سپین کړم. دا وګوره داسې غټ شو. یعنې اول د 2 پورې مطلب دویم ایلیمنټس چې د 2 ګریډ آیټمو ځای ونیو او دې ځای کې اوس وګورئ دا نور دغه لسم چې دی لاندې راغی. مخکې لسم دلته و نو دغه اولني چې دی د 2 ځای ونیو نو دا لاندې راغی. یا دې بل ته وګوره لکه فرض کړه دا 4 ما داسې لاندې راکش کړو مینس دا مې داسې اوږد کړ. یعنې هغه دا رو وایز شو دا کالم وایز داسې غټ شو. صحیح ده. نو دغسې دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته سپیننګ ګریډ آیټمز ویلی کېږي. څنګه کولی شو دغه شانتې مونږ دغه یعنې آیټمز چې دي دا مونږه سپین کو. نو زه راځم دلته ویس کوډ ته راځم او ویس کوډ کې دلته مونږ کوم تیره ویډیو کې چې مونږ کوم کوډ کړی زه همغې نه یو کاپي اخلم. صحیح ده تر څو زمونږ وخت ضایع نشي. نو دا مې کنټرول A او کنټرول C که او راځم دې ځای کې دا مې کلوز که او دلته ما دلته پیسټ که. صحیح ده. ما سره دلته کې یو 7 ډیبونه دي 8 دانې دي او دلته هم بس بالکل صحیح ده. صحیح ده. دا مارجن دا نه غواړم او دلته هم زمونږ سره بس دا صحیح دي. کنټرول S رایټ کلیک کوم او اوپن وذ لایف سرور مې که ګوري چې دا زمونږ سره څنګه ښکاري. نو زه راځم د index.html فایل باندې رایټ کلیک کوم کاپي پات ورنه اخلم راځم دلته او دلته ما دا کنټرول وی انټر پریس کړه. دا وګوره دا زموږ سره دلته داسې معلومیږي. نو زه راځم دې ځای کې دلته زه ورته لیکم چې ریپیټ او دلته مې 3 ورته ولیکه 3 یا 4 هر څومره فرض که 4 مې ورته ولیکه او دلته زه لیکم 1FR خو پوهېږئ چې بیا دا زموږ سره که زه دا ریفریش کړم دا اوس وګورئ زموږ سره دلته پکس راځي. او هایټ چې دی سوري رو چې ده هایټ خو م سیټ کړو یعنې وید دغه دا زموږ سره وید شو. اوس د هایټ چې دی هغه رو ده نو دا زه سیټ کوم. نو د دې دپاره که دلته زه ورته لیکم 2 یا دا زه کمنټ کړم دلته به زموږ سره هغه مطلب اټو یا څومره چې لاندې ساحه اویلیبل وي همغومره به هایټ هم دا زموږ سره واخلي. اوس دلته که چیرته تاسو کوم آیټمز یا دا به زه بیرته له کمنټ نه وباسم او داسې کار به وکړم یو 2 دانې به نور هم ایډ کړم دلته یو 2 به نور هم ایډ کړم تر څو زموږ سره 10 دانې جوړ شي. کولی شي څومره ډېر وي. صحیح ده. څومره مطلب که کم وي فرق نه کوي. صحیح ده چې دا 8 وي یا 3 4 وي فرق نه کوي چې هر څو وي. لکه ما دلته 10 دانې راوړل او دا هم ضروري نه ده چې 10 دانې اوسېږي څه هر څو نه تاسو راوړئ. صحیح ده. دغه دواړو نه ما کاپي واخیسته کنټرول C او لاندې مې دلته پیسټ کړل. ورته وایم چې دا زموږ سره 9 شو او دا بل زموږ سره 10 شو. دې ته هم زه یو کلر ورکوم هر کلر چې تاسو ورته سیټ کوئ نو دا مې ریمو کو او زه ورته وایم دې ته دا یو کلر سیټ کا او دې ته چې دی دا کلر مې ورته انتخاب کو کنټرول S که دلته راشو دا څنګه چې ریفریش کړم نو دا وګورئ زموږ سره 10 ډیبونه دلته راغله. اوس دغه کالمز چې دي دلته زه داسې کار کوم چې دا زه 3 اخلم 3 نه بیا 9 راځي نو 2 دانې به نور هم واخلم چې 12 زموږ سره دلته پکس راشي. صحیح ده. یعنې دې ځای کې دا زموږ سره ځای شي کنټرول C او دلته مې دا پیسټ کړل کنټرول S او دا مې ریفریش کړل. صحیح ده. او که چیرې تاسو کوم کلرز ورکول غواړئ هغه هم دا صحیح دی. یا زه کلرونه به م ورته چینج کړم. دا مې 11 که دا مې 12 که او دلته به م ورته ولیکم چې دا زموږ سره 11 ایلیمنټس دی دا هم زموږ سره 12 دی او دلته هم له دې دواړو نه مې کاپي واخیسته کنټرول C لاندې مې دلته پیسټ کړل ورته دا 11 دی او دا هم زموږ سره 12 او دلته دې ته هم یو کلر سیټ کوو دا ایګو کلر مې ورته سیټ کو او دې ته زه لایټ ګرین مې سیټ کړو ریفریش بس همداسې صحیح دي. اوس دلته که دا دې نه هم دا ریمو کوئ یا سیم ورته سیټ کوئ دلته ما ورته ولیکل 4 صحیح ده 4 رڼا 400 بیا داسې راځي یا به اوس دپاره زه کمنټ کوم چې یو شی راشي. صحیح ده. اوس دلته سپیننګ باندې خبرې کوو. سپیننګ کار دا دی تاسو غواړئ چې یو آیټم چې دی فرض کړئ د آیټم 1 چې دی دا د 2 ځای م ونیسي مطلب د 2 پورې داسې اوږد دي چې دونه
ځای دې ونیسي. صحیح ده. او دا دوه دي بیا د دریو په ځای راشي، درې دي د څلور په ځای، څلور د پنځه او شپږ همداسې. یو اوس زموږ سره دا څو روګانې دي؟ درې روګانې دي. نو زموږ سره به څلور روګانې بیا جوړېږي. نو د دې دپاره باید تاسو په دې باندې پوه شئ چې د دې هغه رو له کوم ځای نه شروع شوی، کالم له کوم ځای نه شروع شوی. که په دې باندې پوه نه شئ بیا تاسو نشئ کولی چې د هغه سپین کوئ. اوس دلته اوس وګورئ دا آیټم 1 چې تاسو غواړئ چې د آیټم 2 دیزې پورې راشي، یعنې مطلب دا زموږ سره اوس دپاره په دلته کې د دې هغه کالم چې دی یو نه شروع شوی په 2 باندې ختم شوی. زه وایم د دې کالم د یو نه شروع شي په 3 باندې دې ختم شي، یعنې مطلب دا ټول ساحه د دیجې پورې دا ونیسي. صحیح ده. نو د دې دپاره زه ورته وایم چې روی زموږ سره 1 دی، روی سټارټ زموږ سره 1 دی او اینډ چې دی هغه 2 دی. نو دلته راځو آیټم 1 ته زه لیکم. آیټم 1 ته دلته زه ورته وایم چې ګریډ رو چې ده، ګریډ رو سټارټ زموږ سره یو دی او ګریډ رو فرق نه کوي، کاول دویم ولیکي فرق نه کوي. دا صحیح ده. ښه شو چې دا مې دلته ولیکه چې تاسو سره دا کنفیوژن ختم شو. یعنې مطلب دا ضروري نه دی چې اول تاسو رو ولیکئ اول تاسو کالم ولیکئ. صحیح ده. لیکلی شئ. که چیرته جدا جدا وي فرق نه کوي. که چیرې ته یو ځای استفاده کوې مطلب ګریډ ایریا استفاده کوې بیا هلته فرق کوي. صحیح ده. اوس دپاره دا فرق نه کوي که مخکې وروسته ولیکئ هېڅ مشکل نشته. که زه پیج کنټرول کړم دا څومره ریفریش کړي چینجز دلته نه راځي، ځکه دا زموږ سره اوس هم په سټارټ زموږ سره د رو سټارټ یو دی او اینډ 2 دی، نو هېڅ فرق رانغی. خو زه اوس غواړم چې دې ځای پورې راوګد چې بیا دلته کې موږ ورته لیکو چې کالم سټارټ د له یو نه واخلي او اینډ د زموږ سره 3. که 2 ورته ولیکم 2 خو همدا ځای دی، نو زه ورته وایم 3 چې تر څو پورې دغه آیټم 1 د 2 ځای ونیسي او 2 د 3 ځای ته راشي، 3 د 4 همداسې لاندې دي ځي. نو زه څه کار کوم دلته زه لیکم چې ګریډ او دلته ورته لیکم چې کالم سټارټ د زموږ سره یو وي او ګریډ کالم اینډ د زموږ سره 3 وي. که 2 ورته ولیکم بیا چینجز نه راځي، او که 3 مې ورته ولیکل دا اوس وګورئ څنګه چې ریفریش کړم دا 2 اوږد شو. اوس دا لاندې دا نور وګوره دلته زموږ سره مخکې 3 روګانې وې اوس زموږ سره 4 روګانې شوي. نو دغه شان بیا تاسو سره چینجز راځي. لکه اوس فرض که زه دا 3 چې دي دا دریم آیټم زه وایم چې دا تر اخیره پورې داسې اوږد شي. تر اخیره پورې مطلب داسې ټول هغه دا ټول هایټ دی ونیسي، مطلب د دې 9 او د دې 11 او دلته دا ځای دی ونیسي، دا ځای خالی دی زموږ سره که نه، دا دی همداسې تر اخیره پورې راشي. بیا د دې لپاره موږ څه کوو؟ موږ ورته دلته لیکو چې روی زموږ سره سټارټ چې دی یو دی او اینډ زموږ سره 5 دی. د رو سټارټ د یو نه شروع شي 5 باندې د ختم شي. نو دلته زه راځم دا کوم آیټم دی؟ دریم آیټم. نو راځو دریم آیټم ته او دریم آیټم ته دلته زه ورته لیکم چې ګریډ رو د سټارټ واخلي له څو نه له یو نه، او دلته زه ورته لیکم چې ګریډ رو اینډ د شي په څو باندې 5 باندې، ځکه زه وایم چې دا د له دې سر نه راشي تر دې سر پورې دا د دې 4 واړو آیټمز ځای ونیسي. نو دلته زه ورته لیکم 5. پیج چې کنټرول اس څنګه چې تاسو کنټرول اس کې دا ریفریش کوئ نو دا وګورئ دا آیټم 1 دا دلته راغی. خو دلته زه نه غواړم، زه وایم دا د خپل ځای باندې تر اخره پورې راشي. نو دا خو موږ اوس رو ډیفاین کړه که نه، اوس باید دغه شانتې باید کالم هم ورته باید ډیفاین کړي. نو کالم سټارټ زموږ سره څو دی؟ کالم سټارټ زموږ سره 4 دی او اینډ زموږ سره 5 دی. نو دلته څه کار کوو؟ راځو همدې ځای کې او دا فرق نه کوي که دې ځای کې تاسو اول لیکئ یا لاندې اخر کې. دلته لیکم ګریډ دلته لیکم چې کالم سټارټ د زموږ سره 4 وي او ګریډ کالم اینډ د زموږ سره دا کالم چې اینډ کیږي نو د دې هغه اینډ د زموږ سره 5 وي. پیج کنټرول اس کوم 4 دی که نه 4 صحیح دی. څنګه چې ریفریش کوي نو دا وګورئ تر اخره پورې دلته زموږ سره راغی. همدغه شان هر آیټم چې تاسو مطلب سپین کوئ کولی شئ چې سپین کوئ. یو آیټم راته تاسو وښیئ چې سپین یې کړم بیا به بس وي. شپږ کوم ځای پورې سپین کړم؟ شپږ کم دی؟ شپږ دا دی. شپږ کوم ځای پورې د سپین شي؟ تر اخره پورې د سپین شي. صحیح ده. نو ګورئ دلته سپین ته تاسو باید دا ووایئ چې د دې رو له کوم ځای نه سټارټ کیږي. وزیره د شپږم رو له کوم دا وایي چې دې سر پورې راشي، ورته ولیکم رو د له څه نه سټارټ شي او په چش باندې د اینډ شي. نه دې ځای کې 2 دی. ګوره 2 د سټارټ وي اینډ د څو وي؟ اینډ د 5 وي. 2 نه د سټارټ واخلي په 5 باندې د اینډ شي رو. صحیح ده. نو شپږم ایلیمنټ ته به راشئ. شپږم ایلیمنټ پیج سکرول کا اوکې د شپږم ته راځم. دې ځای کې زه ورته لیکم چې ګریډ رو. صحیح ده. ګریډ رو سټارټ د زموږ سره څو وي؟ 3 که 2 دا زموږ سره 2 وي او ګریډ رو
ګریډ رو اینډ دی زموږ سره سوي دا دی زموږ سره 15 څنګه چې پیج کنټرولرز کې دا زه ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوم نو دا وګورئ دا زموږ سره دلته راغی صحیح ده خو دلته زه نه غواړم زه وایم دا دې په دغه خپل ځای باندې تر اخره پورې راشي دا زموږ سره شپږ دی صحیح ده که دا زه بیرته کمنټ کم دا شپږ که 15 دا هم کمنټ کا دا ریفریش کا دلته زموږ سره دا بیرته زه شو کما دا 15 دی صحیح دی 15 دی اوس دلته 3 او 4 مطلب کالم دی له 3 نه شروع شي په 4 باندې دی ختم شي دا بیرته زه کمنټ نه وباسم او دلته زه ورته لیکم چې ګریډ کالم سٹارټ دی زموږ سره سوي 3 وي 3 دی که نه 3 4 نو دلته زه ورته لیکم چې ګریډ کالم اینډ دی زموږ سره 4 شي پیج کنټرولرز کوم څنګه چې تاسو ریفریش کوئ دا ګوري دا دلته راغی اوس دلته نه دی تر اخره پورې دلته زموږ سره یو بله روم اضافه شوه ځکه دا چې تاسو داسې وګت که نو دلته بله رو اضافه شوله ځکه آیټمز خو هلته نه ځایږي نو مجبوره ده چې بله روم زموږ سره څه شي اضافه کړي دلته یا بله رو هم زموږ سره اضافه شي اوس که چیرې تاسو وایئ چې دا نور دې لاندې راشي بیا دلته رو ورته شپږ ولیکئ صحیح دلته رو به موږ 15 لیکلي چېرته دا 15 دی دا شپږ کوي څنګه چې شپږ کوي اوس ګوري تر لاندې به پورې راشي دا 3 ته هم تاسو ویلی شئ چې دا موږ سره څه وکړه مطلب د شپږو پورې دې راشي اوس دا 3 الیمنټ اول پیدا کوي ورته رو چې دی رو اینډ شپږ که نه 15 ګریډ رو اینډ دا 15 لري کې دا په شپږ ولیکي کنټرول هسې کوي دا ریفریش څنګه چې ریفریش کوي دا وګوره دا موږ سره لاندې راغی پوه شوي په دې مونږ په یو بل څه مونږ ویلي دلته ریسپانسیو که مو هم کار کړی وو او ویب سایټ لیاوټ په نوم باندې میډیا کویری دا خو کارډ دی که چېرته تاسو غواړئ داسې یو ویب سایټ جوړ کړئ ویب سایټ لیاوټ مې چې درته ویلی و ویب سایټ لیاوټ دا دی که دلته زه راشم یس دا یو دی په دې باندې مې رایټ کلیک وکړو دې نه زه کاپي پات اخلم او راځم دلته او دې ځای کې دغه پات چې ما کاپي واخیست دلته مې کنټرول وي کړه کیبورډ نه مې انټر پریس کړه زه غواړم داسې یو لیاوټ جوړ کړم دا لیاوټ چې تاسو جوړوئ څنګه کولی شو داسې لیاوټ جوړ کړو دا اوس جوړو د ګریډ په دغه طریقې سره صحیح ده نو دلته دې کې زموږ سره اول باید په دې پوه شو څو ډیبونه موږ واخلو صحیح ده ځکه دا باید تاسو معلوم اول یو ډیب زموږ سره د هیډر دپاره اخیستل شوی یو ډیب چې دی ډیب نه دلته به زه ووایم کالمونه صحیح ده څو کالمونه دي اول زموږ سره دلته کالمونه 2 کالمه دي په دې کې که نه یو کالم زموږ سره دا شو یو کالم 2 کالمه دي او یو 2 3 4 5 شپږ ټول زموږ سره شپږ دانې شپږ دانې دي صحیح ده نو دلته به زه راشم دغه نور آیټمز چې دي دا به زه کمنټ کړم یا داسې کار کوو چې همدغه کوډ چې دی یا دا دې کوډ سره کار نه لرو راځو دې یو ته او دې کې زه دا نور آیټمز لرې کوم صحیح ده دا آیټمز چې دي ما ختم کړل دا مې ختم کړل او دې ځای کې موږ ریسپانسیو چې موږ کار که که نه میډیا دلته مو ریسپانسیو دا ریسپانسیو کې دلته دې نم زه کاپي اخلم زه ګورم چې دې کې هم موږ همداسې یو لیاوټ کار کړی دا نه دی صحیح ده همدا یو دی ټیک دی ښه اوس دلته نه دی دلته ما شپږ دانې پرېښودل صحیح ده دا شپږ دانې دي او له دې هر یو نه دغه کوم سټایلونه هم چې ورکړي دي دا سټایلونه هم ورنه ختموم یا دا بیرته کنټرول زیډ کوم دې نه کنټرول ای کنټرول سی مې که راځم دلته زه یو بل فایل اخلم صحیح ده دلته مې یو بل فایل واخیسته نو دلته راځم دې کې زه لیکم index2.html index2.html مې ولیکه دلته مې دا کوډ کنټرول ویک اوس دې کې ما شپږ پرېښودل او دغه به زه بیرته کنټرول زیډ کم دې نه مې دغه نور الیمنټه پاک کړي ول چې دا په خپل ځای باندې پرېږد اوس راځو زموږ کار دلته دی دلته شپږ الیمنټونه موږ پرېښي دي شپږ آیټمز دي یعنې او دغه شپږ دا نور چې دي دې نه به هم زه ریموو کړم چې دا کوډ زموږ سره دلته لږ کم شي ښه دا صحیح شو او که دې ته کوم کلرونه دلته چې دي دا سټایلونه مې هم دې نه ختم کړل یعنې دغه کوم ګریډ سټارټ او اینډ دا چې ورکړي دا هم زه دې ځای نه ختموم دا مې هم ختم کړل او دې نه هم ختموم صحیح ده دا دې وجې نه مې دې ځای نه دا کاپي راواخیسته تر څو زموږ وخت ضایع نه شي دا چې اوس یو لیکو زموږ وخت ضایع کېږي که نه نو دې ځای کې دې نه مې رایټ کلیک پې وکړو کاپي پات مې واخیسته کاپي پات نه بعد راځم دلته بروزر هر بروزر چې تاسو یوز کوئ هغه به تاسو خلاص کوئ چې خلاص مو کړو دلته به دا تاسو کنټرول وي او انټر پریس کوئ نو دا وګورئ زموږ سره دلته شپږ آیټمز راغلل زه داسې کار کوم تا نور څه چې دي دا ټول کلوز کوم او دغه 2 پرېږدم چې موږ غواړو دغه ویب سایټ د دې په شانتې جوړ کړو دا مې دې خوا ویوړو زه غواړم داسې یو ویب سایټ جوړ کړم اول زموږ سره دغه آیټم 1 چې دی اول خو داسې دی چې دې ځای کې دغه آیټم 1 2 3 دا شیان به ختم کړو صحیح ده لکه دا زموږ سره دا بره چې دی دا هیډر دی
نو دې ځای کې د آیټم 1 په ځای به زه هیډر ولیکم. صحیح ده. دلته آیټم 1 چې دی را به شو دغه آیټم 1 چې دی دا به زه ختم کم دي ځینه. دلته به زه ولیکم چې دا زمونږ سره هیډر دی. صحیح ده. دا به لږ به داسې منظم راشي. کنټرول اس دا چې ریفریش کوم ګور دا زموږ سره هیډر شو د سره پورې دا باید وګت کو. او دلته دا هم زه رینیم کوم. دلته هم زه لیکم چې دا زموږ سره هیډر شو. نو دا آیټم 1 2 کله چې تاسو پروجیکټ کې کار کوئ داسې نه چې تاسو کلاسونه لیکئ کلاس 1 کلاس 2 یا مثلا کلاس A کلاس B دا سمانه. مطلب کله چې تاسو یو پروجیکټ بیس کار کوئ الته باید داسې کلاسونو ته یا مطلب ډیبونه چې تاسو هغه ته یعنی آیډیا نه کلاسونه سیټ کوئ داسې نمونه ورکړئ چې هغه لږ مینینګفول اوسیږي. اوس دا زموږ سره هیډر دی. صحیح ده. نو هیډر دی دې ته کلاس هم زه هیډر لیکم. که زه آیټم 1 2 لیکم د کې موږ خپل هم بیا کنفیوز کیږو کله چې تاسو یو کمپلیکس پروجیکټ کې کار کوئ. صحیح ده. نو زه راځم د آیټم 1 چې دی دا ختموم او دې په ځای لیکم چې دا زموږ سره هیډر دی. دا نور کلاسونه هم رینیم کوو خو هغې نه مخکې زه راځم دا زه غواړم چې دلته به زه ورته وایم چې ماته دا 3 دانې کا. کنټرول اس که زه دا ریفریش کم نو دا زموږ سره 3 دانې کالمونه بس دا پوره دي. صحیح ده. یا که 4 راوړئ 3 هر سوچ تاسو سیټ کوئ زموږ سره دا دلته راغی نو دا آیټم چې دی دا به ښه اول راځو د هیډینګ 1 ته. صحیح ده. یعنی مطلب زه غواړم دغه شانتې دا سپین کم. ښه دا چې سپین کوو نو څه کوو زیره آیټم 1 چې دی زه غواړم لکه څنګه چې دا هیډر د سره پورې اوږد شوی دی داسې دا هم غواړم تر دې سره پورې اوږد شي. اول خو دلته نه دی دا ریپیټ چې دي دا 4 دانې دي. صحیح ده. دلته به داسې کار وکړم چې دلته به زه ولیکم چې دا سایز چې دی دا اولینی رو چې زه لیکم دا د 1.8 شي زموږ سره. صحیح ده. دا بل مې فرض کړه 1.6 ولیکه دا بل مې ولیکل 100 پکسله او دلته مې 100 یو بل هم واچو. صحیح ده. اوس دپاره ما دلته 4 بس همداسې. صحیح دی. اوس دا روزه د سره پورې اوږدوم نو دلته دا چې تاسو داسې اوږدوئ دلته زه راځم انسپیکټ ته یعنی مطلب دا سپین کوئ دا سپین موږ هم دا اوس ویلې که نه نو دا تر دې سره پورې لکه دلته که زه سلایډ ته راشم ګور زه داسې یو څه جوړول غواړم. صحیح ده. لکه دغه شانتې دا هیډر دی تر دې سره پورې راشي. نو د دې دپاره اول د هیډر ته راځو زه دا هیډر د دې سر پورې راشي چې دې سر پورې راوړي یا مطلب هیډر مکمل ټول دغه وید ونیسي نو د دې سټارټ رو سټارټ چې دی 1 2 دی. نو دلته راځو او دې کې ورته لیکو چې دغه هیډر چې دی د هیډر رو د هیډر کې ګریډ رو چې دا ګریډ رو سټارټ سو دی سټارټ 1 دی او اینډ زموږ سره 2 دی. نو دلته زه ورته لیکم چې د دې هغه اینډ چې دی ګریډ رو اینډ زموږ سره 2. پیج می کنټرول اس کو نو د کې هیڅ چینجز نه راځي که تاسو دا ریفریش کړئ. صحیح ده. ځکه زموږ سره خپل ځای دی. اوس کالم زه ورته څه وایم کالم ورته وایم کالم سټارټ زموږ سره 1 دی او اینډ زموږ سره 4 دی. نو دلته راځم همدې نه زه یو کاپي الم کنټرول سی لاندې مې دلته پیسټ کو رو باندې مې کلیک وکړو او کیبورډ نه مې الټ ونیو دواړه روګانې مې انتخاب کړي دلته زه لیکم چې کالم. صحیح ده. او اوس دا چې دی دا زه 1 کوم او دا مې 4 کو. پیج مې کنټرول اس کو راځم دلته دا ریفریش کوم څنګه چې ریفریش کوي دا وکړو. اوس دلته دا روچ دا هیډر هم چې دی دا ډېر غټ دی. صحیح دا به زه لږ کم که زه دا غټ کم مطلب دا لیاوټ زه به لږ سایز هم دا 800 پکسله دی دا به زه لږ زیات کم. صحیح ده. دا به زر کم یا به لږ زیات کو زر. صحیح دی. صحیح ده چې موږ سره لږ غټ راشي بس بالکل صحیح دی. او بل د دې هایټ هم ډېر زیات دی که دلته تاسو ګورئ دې هایټ لږ کم دی که د دې هایټ لږ زیات هغه کو هایټ دلته 1.8 مو ورته لیکلی و که نه دا دی ورته به هم د دې رو چې دا 1.8 نه دا 1.6 کا که 1.6 پرېږدو کنټرول اس 1.6 هم نه بس 100 به صحیح کنټرول اس ریفریش بس بالکل همداسې صحیح دی. اوس چې دا سنټر ته راوړئ په دې خو پوهېږئ چې سنټر ته څنګه راځي یعنی هیډر زموږ سره صحیح شو. که سنټر ته راوړئ نو هغې باندې خو تاسو پوهېږئ خو بیا هم زه بېرته کار کوم دې کې زه لیکم چې ټیکس الاین سنټر کنټرول اس ریفریش کوي سنټر ته تاسو سره هیډر راغی لکه څنګه چې دا سنټر ته راغلی. لاین هایټ ورکوئ چې لږ د ښکته راشي دې کې ورته ولیکئ چې لاین هایټ او لاین هایټ زه ورته وایم چې 10 پکسله کنټرول اس ریفریش لاین هایټ مې ټولو ته ولیکه آیټمز ته مې لیکلی دی. صحیح ده. دا دې ځنه کنټرول ایکس کا هیډر ته یې ولیکه نو دلته راشه او هیډر ته ووایه چې ته سنټر ته راشه او لاین هایټ دی 10 شي نو 10 خو کم دی نو دلته به زه راشم دې کې به زه ورته ولیکم 30 به ورته واچوم کنټرول اس دام کم دی نو زه به ورته وایم چې 80 که نه 80 به یې کو بس صحیح دی یا 80 به ورته واچوم کنټرول اس دا مې ریفریش کړو نو بس اوس دپاره همداسې زموږ سره دا صحیح دی. اوس دلته هیډر دا ولینی خو صحیح شو. بل زموږ سره مینیو ده. مینیو هم باید په همدې طریقې سره باید ولیکلی شي یعنی دغه دویم آیټم چې دلته هم زه اوس دا
هغه نه لیکم آیټم نه لیکم آیټم 2 رانوم او دې پسې زه لیکم لکه څنګه چې دلته وګورئ لکه مینینګفول دلته کې مینیوګانې دي یا دلته که زه سلایډ ته راشم دې کې مینیو لیکل شوي نو دلته هم زه څه کار کوم راځم دلته زه ورته لیکم چې دا زموږ سره چې ده دا زموږ سره مینیو ده او هغې نه بعد دلته زه راځم دا هم زه چینج کوم دې کې زه ورته لیکم چې دا هم زموږ سره مینیو اوس زموږ سره دا مینینګ لږ داسې شو چې یعنی دلته اوس زموږ سره که مینیو باید مینیو وي باکس 1 باکس 2 دا باید همدغه طریقې سره جوړ شي اوس دا پیج سکرول کوم او دا زموږ کوم آیټم ته مو لیکه دویم آیټم ته نو آیټم 2 زه اوس لرې کوم آیټم 2 په ځای دلته زه لیکم مینیو صحیح شو اوس دا صحیح شو اوس دلته زم دا غواړم لکه دې سلایډ کې دا وګورئ مینیو تر دې سره پورې راغلی نو دلته دا هم چې دې سره پورې وړې نو دلته بیرته زه که دلته راشم دلته به زه رایټ کلیک وکړم دا به زه انسپیکټ کړم او دلته به زه وګورم چې دې ګریډ لاینز شی دي وروسته موږ د ګریډ لاینز دا 1 2 3 دې ته نمونه ورکو دا مو سخته زه هره پیره به راځم رایټ کلیک به کوم بیا به زه انسپیکټ بیا به زه دا ګورم چې 1 له کوم ځای نه شروع شوی 2 دې ته وروسته بیا نمونه مشخص نوم ورکو بیا موږ 1 2 3 نه لیکو بس هغه نوم استفاده کوه کار به کوي خیر اوس د پر صرف همداسې پوه شئ وروسته راځي نیمینګ باندې خبرې کوو چې څنګه رینیم یې کوو اوس دلته زه ورته وایم چې دا دوه نه سټارټ شوی دی او په 3 باندې ختم شوی چې شی روی دي نو دلته زه راځم او دې ځای کې مینیو چې ده دلته زه ورته لیکم چې ګریډ رو چې ده د ګریډ رو سټارټ چې دی هغه 2 دی او ګریډ رو اینډ څو دی ګریډ رو اینډ زموږ سره د 2 او سټارټ یې 3 دی دلته زه راځم بیرته کوډ ته او دلته زه ورته لیکم 3 پیج مې کنټرول ایس که نو دلته هیڅ چینجز نه راځي که تاسو ریفریش کړئ ځکه همدغه ساحه ده صحیح ده اوس زه وایم چې دا د دې سر پورې راشي نو دا زموږ سره یو سټارټ دی د کالم او اینډ زه پور لیکم تر څو دې سره پورې راشي نو 1 4 دلته کې 1 4 مطلب دا چې دې کې زه لیکم چې ګریډ کالم سټارټ 1 شو او ګریډ کالم اینډ زموږ سره 4 کنټرول ایس مې که څنګه چې تاسو ریفریش کړئ دا وګورئ دې سر پورې راغی اوس دلته که زه بیرته سلایډ ته راشم دا هم زموږ سره صحیح شو اوس دلته باکس 1 باکس 2 او دې کې سایډ بار هم لیکل شوی که داسې جوړول غواړئ یا داسې دا دواړه بیا لږ فرق کوي صحیح ده که چیرې تاسو وایئ چې څنګه چې سلایډ کې داسې جوړم لکه دلته چې ما یو څه جوړ کړي بیا دلته دې کې ډیبونه څو دي 1 2 3 4 5 6 دا اووه ډیبه دي او دلته دا ډیبونه څو دي 1 2 3 4 5 دا شپږ دي صحیح ده دا به زه کلوز کوم همدغه اووه والا صحیح دی مطلب چې څونه چې زیات شي تر څو تاسو لږ ښه پوه شئ صحیح ده اوس دلته یو ډیب زه باید بله مې اضافه کوم اووم ډیب صحیح ده هغه مې اضافه کوم خو هغې نه مخکې دلته زه راځم دې ځای کې اوس دې ځای کې زموږ سره باکس 1 او باکس 2 لیکل شوی نو داسې کار کوم راځم دا پیج هم سکرول کوم او دغه دریم چې دی د دریم ته زه دلته لیکم چې دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره باکس 1 دی او دلته هم زه ورته لیکم چې دا زموږ سره باکس 1 دی او دیو ته به زه ولیکم چې دا زموږ سره همدلته به اوس ولیکو باکس 2 شو او دا زموږ سره باکس 2 دی او دغه چې دی د سایډ بار دی ښه دلته به راشئ ورته ولیکئ چې دا زموږ سره سایډ بار دی چې سایډ بار طرف ته تاسو هر څه لیکئ هلته تاسو کولی شئ ایډ کړئ دلته زه لیکم چې دا زموږ سره سایډ بار شو کنټرول ایس کوئ او دلته څنګه چې تاسو ریفریش کړئ دا سټایلونه به خراب شي ځکه خرابېږي چې دلته یعنی لیکل صحیح راغلل خو دلته مونږ هغه سټایلونه شاید نشته هغه ځکه چې دلته مونږ دا رینیم کړي دي نو اوس به دلته تاسو راشئ دا به څوک دی دا څوم دی زموږ سره دریم او دریم ته به راشئ دریم ته به ولیکئ چې دا زموږ سره باکس 1 شو دا څلورم زموږ سره باکس 2 شو او دا هم زموږ سره سایډ بار صحیح ده سایډ بار سپیلنګ چې ایس غټ لیکلی دی نو دلته به هم زه غټ واچوم ځکه که وړوکی غټ مو واچو بیا کار نه کوي داسې کار وکړم د ډبل کلیک مې پې وکړو کاپي مې ترې واخیست دلته مې کنټرول ایس راځم دلته څنګه چې تاسو ریفریش کړئ همغه سټایل به په دې باندې اپلای شي اوس دلته چې دی زه وایم دغه باکس 1 هم په خپل ځای صحیح دی باکس 2 هم په خپل ځای صحیح دی سایډ بار د لږ لاندې راشي او دغسې دی 1 2 3 4 5 دا شپږ دي یو بل هم باید یو ډیب بل هم باید جوړ کړو صحیح ده نو یو ډیب بل هم دلته دې ته وایم دا څه شی دی زموږ سره ښه دا کنټین دی صحیح ده نو دلته زه لیکم کنټین مې ولیکه صحیح ده او دغه کنټین چې دی دې ځای کې مې ورته ویلي چې دا زموږ سره کنټین دلته به یو ډیب بل هم زه واخلم او دا به زه پوټر کم صحیح ده لاندې زموږ سره پوټر او دې ته زه لیکم پوټر صحیح ده او دلته هم زه ورته اچوم چې دا زموږ سره پوټر دی کنټرول ایس او دلته چې دا تاسو ریفریش کړئ نو پوټر ته خو مونږ سټایل نه دی کړی نو دلته زه راځم ورته وایم دا کنټین چې دی یو کلاس زموږ سره چې شپږم پاتې دی
دا زمونږ سره د کنټین چې دا کنټین دی. یو بل مې واخیسته اف مې وړوکی لیکلی که غټ وړوکی دی ځکه سپیلنګ که چېرته غټ وړوکی اوسېږي بیا سټایل نه سیټ کېږي. صحیح ده. او دې ته راځم دې ته زه لیکم چې فرض کړه دا زموږ سره ټومیټو که اوکې دلته راشئ دا کنټرول ایس کوي نو دا هم زموږ سره پوټر. که چېرته غواړئ دغه بیکګراونډ دا بیکګراونډ چې دی دا به زه کمنټ کړم. صحیح ده چې دا بیکګراونډ زموږ سره دا دې نه شو کېږي. دلته راشئ ریفریش کوي نو دا وګورئ دا زموږ سره راغله. اوس زه ورته وایم چې باکس ون هم په خپل ځای صحیح دی، ټو هم صحیح دی، سایډ بار د لاندې راشي او کنټین چې دی څه سپین دی سایډ بار ته ښه کلر به چینج کړو. سایډ بار چې نه ښکاري یو بل کلر به ورکړو. سایډ بار چې دی دا یو دی دې همدا دې ته به زه ودرېږم لږ به تیز کلر انتخاب کړو. صحیح شو. اوس باکس ون په خپل ځای صحیح دی، باکس ټو چې په خپل ځای باندې صحیح دي نو ورته ولیکه چې د دې سټارټ د 3 او 4 شي رو سټارټ دی دا څه دی باکس ون دی که نه. باکس ون ته دلته به زه راشم دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې ګریټ رو سټارټ چې دی ګریټ رو سټارټ یې څو دی 3 دی او ګریټ رو اینډ یې زموږ سره 4 دی 3 4 دا هم صحیح شو. همدغه کوډ چې دی دې ځای نه زه کاپي کوم او دا زه د او همدغه رو د باکس ټو هم ده که نه نو دا زه د باکس ټو کې هم ورته لیکم. باکس ټو کې مې ورته ولیکو. کالم بیا فرق کوي که نه. کالم د دې کالم چې دی دا زموږ سره یو 2 دی. دلته به زه ورته ولیکم چې د دې کالم چې دی کالم زموږ سره یو او د دې کالم 2 دی او دلته لاندې چې راځو سایډ بار د دې کالم فرق کوي. الټ مې ونیو دا رو مې انتخاب کړه. دلته زه لیکم چې کالم او د دې کالم چې دی بیا د دې 2 چې دی دا 2 او 3 دی نو دلته زه ورته لیکم چې دا زموږ سره 2 دی او دا زموږ سره 3. کنټرول ایس که تاسو پیج ریفریش کې څه چینجز نه راځي ځکه موږ په همدې ځای باندې دا فکس کړی. اوس سایډ بار چې دی سایډ بار دغه سایډ بار دې سره څه وکړو او کنټین. اوس دلته دا پوټر باید لاندې راشي او سایډ بار چې دی دا باید اوږد شي. کنټین چې دی کنټین سره زه داسې کار کوم چې کنټین د زموږ سره دیزې پورې مطلب سټارټ د زموږ سره د کالم سټارټ د له یو نه واخلي او په 3 باندې د اینډ شي دیزې پورې دی راشي او دا سایډ بار د لاندې راشي پوټر به په خپله لاندې راوغورځېږي. نو اوس دلته ورته وایو چې زموږ سره کنټین چې دی کنټین کالم دی له یو نه شروع شي په 3 باندې دی ختم شي. کنټین ته راځو کنټین ته او دلته زه ورته لیکم چې ګریټ کالم سټارټ دی زموږ سره څو وي ګریټ کالم سټارټ دی زموږ سره 3 وي سوري یو دی وي او اینډ دی زموږ سره څو شي هغه دی 3 شي. نو دلته زه ورته لیکم چې ګریټ کالم اینډ دی زموږ سره 3 وي. کنټرول ایس دا مې ریفریش کړ دا وګورئ زموږ سره کنټین دی سر پورې راغی. اوس دا کنټین چې دی دلته دا پوټر باید لاندې راشي نو د هغې دپاره سایډ بار چې موږ لږ غټ کړو نو هغه په خپله لاندې راځي. نو سایډ بار چې د لاندې که تاسو راوړئ زه ورته یم کالم له 3 نه شروع شوی دی په 4 باندې ختم شوی. نو راځو سایډ بار ته ورته یم سایډ بار چې دی د دې ګریټ کالم سټارټ چې دی هغه زموږ سره 3 دی. سټارټ 3 دی که نه اینډ یې زموږ سره څو دی اینډ یې زموږ سره 4 دی. نو دلته زه ورته لیکم چې کالم اینډ زموږ سره چې دی هغه 4 دی. پیج مې کنټرول ایس کړو څنګه چې ریفریش کړي څه چینجز نه راځي کم د خپل ځای دی. اوس چې لاندې راځي نو دې دپاره رو اوس موږ ورته وایو چې رو د له 3 نه شروع شي په 4 باندې دی ختم شي. نو دلته زه ورته وایم چې ګریټ رو سټارټ چې دی هغه د 3 وي او ګریټ رو اینډ زموږ سره د دې 4 راشي. څنګه چې کنټرول ایس دا ریفریش کوي دې ځای کې زموږ سره رانغی نو 3 او دا 15 4 خو په خپله دی ځکه چینجز رانغله ښه دا به 15 کوي. کنټرول ایس ریفریش کوي نو دا ګورئ لږ غټ شو. اوس دلته که دا لږ نور هم غټ کړو دا کنټین چې دا بیرته زه شو کم دا به شو کم ګورئ کنټین به زه ورته هم 6 پورې دی راشي او دا د 6 پورې راشي تر څو دا کنټین لږ ښه غټ شي. صحیح ده. نو کنټین ته به راشو ورته به کنټین 15 نه دا 6 که صحیح ده. کنټین ته هم رو نه ده لیکلې اوسه پورې نو چې کله هم رو ورته نه ده لیکلې دې نه به زه کاپي واخلم او دلته به زه پیسټ کړم ورته وایم د دې رو چې دا له 4 نه د شروع شي او اینډ دی په 6 باندې شي او دې ځای کې به زه ورته ولیکم 6. کنټرول ایس کوي ریفریش دا غټ شو. که نورې هم غټول غواړئ بیا دلته راشئ ورته ووایئ چې اول دا سایډ بار چې دی سایډ بار د لږ نور هم لاندې راشي
نو سایډ بار چې دی د دې هغه رو چې ده دا ورته شپږ کوي کنټرول ایس چې ریفریش کړي لږ لاندې راشي او دغه پوټر چې دی پوټر زه اوس د سر پورې غټوم پوټر چې غټول غواړئ دا زموږ سره څلور او دا اووم راغی دا څلور او پنځه شپږ اول دا پوټر غټ کو بیا مشکلات حل کیږي صحیح ده پوټر ته راځو ورته لیکو د پوټر ګریډ چې دی ګریډ کالم سټارټ چې دی کالم سټارټ د زموږ سره دی یو وي او ګریډ کالم او ګریډ کالم اینډ چې دی ګریډ کالم اینډ زموږ سره د دې دی څلور شي کنټرول ایس څنګه چې ریفریش کړي دا به دې ځای پورې غټ شو اوس دا که سنټر ته تاسو راوړئ نو دې ځای کې ورته ولیکئ چې هر څه چې په دې پوټر کې پراته دي د دې ټیکس الاین موږ ته سنټر ته کا کنټرول ایس دا به سنټر ته راشي او کالم خو پک شو دا روم ورته باید پکس کوي صحیح ده او دلته څلور پنځه نو دلته کنټین دام صحیح شو دا څلور شپږم موږ سره دلته کنټین به بلم غټ کو را به شو کنټین به ورته ګوره دې ځای کې زموږ سره دا هایټ موږ دلته ورکړی دی نو دا هایټ زموږ سره کم دی صحیح ده دې وجې نه موږ سره دې ځای کې هغه شپږم هم نشو کېږي دا تاسو ګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ نشته دی او که نه نو دلته ما ولیکل څو مخکې څلور سو دا مې شپږ سوه که کنټرول ایس اوس وګورئ که څنګه چې تاسو ریفریش کوئ نو دا به تاسو سره دلته کې هغه شپږم هم پیدا شو که زه لږ نور هم غټ کړمه څو وس نه زر بیا ډېر غټېږي او دا پیج مې لږ زوم آوټ کړه صحیح ده دا مې زوم آوټ کړه ښه دا به 900 مې که زه کنټرول ایس ریفریش بس صحیح دی اوس دا پوټر چې دی دلته اوس راشه دا انیبل کا ورته وایي دا پوټر چې دی پوټر دا هیډر به لږ دا څلور نه شروع شوی دی پنځه باندې ختم شوی او پوټر باید وړوکی شي صحیح ده پوټر باید وړوکی شي نو دلته کې کنټین چې دی ورته به وایو کنټین دی لږ نور هم غټ شي کنټین چې دی کنټین څو دی اول کنټین ته راشو کنټین رو چې ده دا ماته اووه کا دا که زه اووه کم کنټرول ایس نو دا زموږ سره اوکې دا زموږ سره دلته داسې شو شوه او که اته کو ورته کنټرول ایس دا مې ریفریش که لږ نور هم غټ شو او دا مې انیبل که او دا زموږ سره سایډ بار باید وګشي یس او که بیخي لسې کو کنټرول ایس لږ به یې نور هم زیات کړو تر څومره چې څونه چې لږ ښه زیات شي نو ښه ښکاري صحیح ده صحیح څوارلس به یې کړو بس بالکل صحیح دی صحیح ده اوس که تاسو وایئ چې دا د دغه پوټر چې دی او سایډ بار چې دی سایډ بار ته هم 14 ولیکه سایډ بار ته راشه ورته وایي سایډ بار چې دی دا هم 14 که صحیح ده اوس پوټر چې دی پوټر سنټر ته راوړم پوټر راوړم سنټر ته ټیکس الاین سنټر مې ورته لیکلی دی خو رو هم باید پکس کوي تاسو صحیح ده که رو پکس ونه لیکئ بیا دې کې هم ځینې مشکلات راځي نو 14 نه شروع شوی دی په 15 باندې ختم شوی دی صحیح ده رو چې ده دې ځای کې دلته ورته ولیکئ چې ګریډ رو سټارټ چې دی هغه 14 دی او ګریډ رو اینډ چې دی هغه زموږ سره ګریډ رو اینډ زموږ سره 15 دی کنټرول ایس دا ریفریش کوي څنګه چې ریفریش کوي په همدې ځای باندې پیک شو چینجز نه راځي خو ورته ویلي کوي ځکه ښه دی که بیا که چیرې تاسو مخکې وروسته یو څه ویوړه راوړل کوم بعضې آیټمز بیا دې کې مطلب مشکلات راځي لاین هایټ دې ته وایم چې دا د موږ سره 15 پکسله شي کنټرول ایس 15 پکسله لاین هایټ مو 15 پکسله ورته وویلې او دا زموږ سره ډیپ زموږ سره غټ شو نو که دې ته زه وایم چې 20 پکسله او دلته به داسې کار وکړو ښه لاین هایټ به دې ته نه لیکو چې په دې کې هر څه پراته دي هغه دې په ډینګ واخلي له ټاپ نه 20 پکسله 10 دا 20 نه دا به 10 کو 10 څنګه ښکاري بس صحیح دی او دې ځای کې پونډ سایز هم که تاسو ورته لیکئ چې لږ معلوم شي ښکاري نه صحیح 10 کنټرول ایس صحیح دی نو دا وګورئ زموږ سره همغه شانتې لیاوټ چې دی زموږ سره جوړ شو کریټ شو خو که چېرته تاسو اوس وګورئ که تاسو لیکل میکل شی کوئ کولی شئ صحیح ده موږ صرف هغه لیاوټ یې جوړ کړو چې څنګه دغه لیاوټ جوړیږي دلته زموږ هدف صرف دا دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې سپننګ څه مطلب دی او سپننګ څنګه کار کوي صحیح ده نو سپننګ باندې تاسو ځان پوه کړئ بیا وروسته موږ نیمینګ ګریډ لاینز وایو چې نیمینګ ګریډ لاینز باندې به بیا په بله ورځ خبرې وکړو زه اوس غواړم چې دلته د هیډر ته زه خپله مشخص نوم ورکوم که زه اوس هیډر کم و زیات کوم یا څه مشکل شی راشي نو دلته وګورئ ټول هغه
هغه نمبرونه دي. زه باید هره پیره راشم او زه باید دا چیک کم چې د دې هغه نمبرز مطلب له کوم ځای نه شروع شوی دی، هیډر له کوم ځای نه شروع شوی، رو له کوم ځای نه شروع شوی، کوم ځای باندې ختم شوی. نو دا ډېر مشکله دي. زه وایم دې ته زه مشخص نوم ورکوم، دغه ګریډ لاینز چې دي دې ته زه یو نوم ورکوم. نو تاسو بیا ډېر په اسانۍ سره کولی شئ یو ایلیمنټ چې دی هم تاسو هغه سپین کوئ او هر څنګه تاسو هر طرف ته وړئ، موف کوئ، پوزیشن ورته چینج کوئ، نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې پوزیشن ورته چینج کوئ. نو دا زموږ سره سپننګ ګریډ آیټمز. په بل ویډیو کې بیا موږ په پوزیشننګ باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو دې ته په نورو طریقو سره څنګه پوزیشن سیټ کو او څنګه دې ته موږ هغه دغه ګریډ لاینز چې دي دې ته نومونه سیټ کو. نو دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل نشته؟